د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. سږ کال لومړی ځل ده چې د اسلامي امارت تر قیام وروسته د حج مهمه فریضه ادا کیږي. په وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې ګواکې په ډیره زیاته پیمانه چارواکي حج ته تللي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې دغه چارواکي ټول د حج د مهمې او دیني فریضې د ادا کولو څخه محروم وو. لومړی باید دې ته یو نظر واچو چې تیر چارواکي د حج د فریضې د ادا کولو پر ځای دوبۍ او نورو چکرو ځایونو ته تلل، خو دا بیا هم د خوشحالۍ ځای ده چې نوي چارواکي د چکرو او عیاشۍ پر ځای د حج د مهمې او دیني فریضې د ادا کولو لپاره ځي. خو دا چې دغه چارواکي څه ډول د حج د فریضې او کوم معیار له مخې ټاکل شوي دي، په دې اړه غواړو د ذبیح الله مجاهد مرکه درته وړاندې کړو. په دې مرکه کې به همدارنګه واورئ چې افغان حکومت څه ډول وکولی شو چې په لږ وخت کې ټول حاجیان ورسوي. همدارنګه په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو وضعیت څه ډول و. همدارنګه دا موضوع چې ولې د نورو او تیرو کلونو په پرتله سږ کال د حج قیمتونه لوړ شوي وو. آیا د حج په اوسنیو قیمتونه د افغان دولت لخوا لوړ شوي یا هم د سعودي عربستان د دولت لخوا لوړ شوي وو؟ آیا د سعودي حکومت سږ کال د نورو هیوادونو په پرتله افغان حاجیانو سره د حج په قیمت کې مورات کړی ده او که نه؟ هغه خیمې چې د افغان حاجیانو لپاره انتخاب شوي وي او افغان حاجیانو پکې خپل ژوند تیرو څه ډول وي؟ آیا د ژوند لومړني او اساسي سهولتونه پکې برابر شوي او که نه؟ د دې ټولو او نورو پوښتنو د اورېدو لپاره راځو او د ذبیح الله مجاهد مرکه اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد. اول خو تاسې ټولو حجاج کرامو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او دا د خوشحالۍ ځای دی چې د 2 کلن ځنډ وروسته افغانان او ټول مسلمانان وتوانېدل چې بیا مکې مکرمې ته راسي او د حج مراسمو د ادا کولو فرصت پیدا کړي. موږ هم خوښ یو، خوشحاله یو، ځکه له ډېر ځنډ وروسته هم دا فرصت لاسته راغلی چې د الله جل جلاله د لویه فریضه ادا کړی شي. په عموم کې خو باید دا ووایو دا ډېر یو د بریا ځای ده چې زموږ افغانان خصوصا د حج اوقافو وزارت او نور اړوند ارګانونه وتوانېدل هغه آمادګیانې ونیسي چې حج ادا کول ته ضروري دي. ځکه داسې په تېر کېده چې ډېر ناوخته موږ خبر شو حج کېږي ادا کېږي. په دومره کم وخت کې هغه حجاج چې تعین شوي وو 14582 حجاج رسېدل دلته او بیا مراسمو کې هېڅ ځنډ و خنډ نه راتلل، په اطمینان سره راتګ دا ډېر د افتخار ځای ده او د خوشحالۍ ځای ده او مسؤلینو دپاره هم الحمدلله د خوښۍ ځای ځکه دی چې ټول وتوانېدل چې خپل هغه وظیفه ادا کړي. دا باید زه فکر کوم دا زموږ په اختیار کې نه و، یعنې د افغانستان یا د حج اوقافو وزارت په اختیار کې نه و. داسې دلته کوم خیمې نیول سوي دي او دلته کوم انتظامات و هغو قیمتونه لوړ سوي وو د سعودي انتظامیې لخوا نه. نو موږ مجبور وو، موږ تنها نه دي، نړۍ ټول مسلمانان چې حج ته راغلي دي دا قیمتونه یې پرې کړي. یا په نورو هېوادو کې له حج ګران هم د موږ سره ډېر رعایت هم شوی. سږ لکه څنګه چې موږ د منتظمینو خبر شوي یو د افغانانو سره ډېر فیصدي رعایت هم شوی ده. نو دا لګښت چې کوم شوی دا د دغه انتظامي او د دغه حج د پروسې او د مراسمو لګښت و او له موږ نه اخیستل شوی ده، مجبور دا قیمت هم ورکوو. او انشاءالله سږ کال خو ډېر کم وخت، یعنې میاشت قدر یې اندازه وخت درلود حج اوقافو وزارت اړیکې جوړې کړې او غوښتنې وسوې او مسایل ټول مطرح سو، حجم د کاروم سو. نو راتلونکي کالو کېدای شي وختي په دې باندې فکر وسي، وختي دلته د سعودي عربستان له مقاماتو سره هم خبرې وسي او د افغانانو دپاره امتیازات ځینې وغوښتل سي او د حجاجو دپاره تعداد هم طبیعي دی ډېرېږي. سهولتونه ایجاد سي د اپارتمانونو په نیولو کې، دغسې دلته په مینا شریفه کې د نږدې ځای د نیولو همداسې نور سهولتونه چې کوم د وسه پوره وي باید حجاجو ته فراهم سي. یو ښه تجربه وسو. زه الحمدلله چې راغلی یم تر اوسه کوم مشکل سره نه یم مخ شوی. البته لږ وړې وړې ستونزې طبعا راځي، د خلکو تراکم او حجم ده او خلک زیاتېږي، یو ځای ته راټولېږي، کله کله ځنډ خنډ په ځینو شیانو کې راځي. خو زه داسې لویو ستونزو سره نه یم مخ شوی. الحمدلله کوم انتظامي او مسؤلین چې دلته ډېر په ښه توګه یې کار کړی، حتی تر دې چې دغه د مینا شریفې خیمې چې دي ډېر په ښه انداز کې لګېدلي، سړې دي، ژوند ته ډېرې برابره دي او هلته چې اتاقونه د حاجیانو دپاره نیول شوي مکه مکرمه کې هغه ډېر په ښه ځای او مناسب ځای دي. نو انشاءالله ستونزه نشته. بلې زه خپل افغانانو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت په ټولو عبادتي امورو کې خصوصا د حج د فریضې د ادا کولو په کار کې له هر څه نه زیات متوجه ده او دې ته ډېر لوی ارزښت د یو عبادت په توګه باندې، دا کوم سیاسي برخورد له دې سره نه کوي بلکې د عبادت په توګه برخورد کوي او د عبادت په توګه دا انشاءالله کوشش کوي چې د حجاجو ښه خدمت وسي
او ښه زمینه ورته فراهمه سي د دې چې دوی حج په اساني سره وکړي او خوشحاله. همدارنګه د افغانستان د حج او اوقاف وزیر هم د حاجیانو د انتقال او هلته د حاجیانو د اوسېدو په اړه معلومات ورکړي دي. الحمدلله زموږ د افغانستان د حجاج کرامو را انتقال د افغانستان نه مدینه منورې ته او بیا وروستۍ برخه کې مکې معظمې ته ډېر په خیر او په عافیت سره ترسره شو. زموږ ټول 14582 حاجیان په خیر او په عافیت سره راورسېدل. نن اتم د ذوالحجة الحرام ده، موږ په مینا کې یو او الحمدلله زموږ حاجیان ټول مینا ته راغلي دي. بیګا شپې 11 بجو نه موږ د حاجیانو انتقال را شروع شو. ټوله شپه ډېر په ښه عافیت سره را نقل شول. سهار دغه د دوی د انتقال پروسه مکمله شوه. اوس الحمدلله په مینا کې په خپلو مخیماتو کې په خپلو خیمو کې قرار لري. ټول انتظامات ورته شوي دي په ډېر اعلی نظم او ترتیب سره. د ترانسپورت ترتیب یې هم ښه جوړ ده، د تغذیې ترتیب او دارنګه د مفقودینو دپاره خلک موظف دي. په هره برخه کې موظفین ډېر په اخلاص سره خدمت کوي. الحمدلله موږ مطمئن یو ورځنې او بیا موږ څار کوو، متوجه یو ورته. ټولو کمیټو سره زه په رابطه کې ما وخت په وخت باندې د دوی معلومات کوو چې څه ستونزه څه مشکل خو به نه وي. الحمدلله ترتیبونه ډېر ښه روان دي. نن ورځ به زموږ حجاج کرام هغه دلته په مینا کې وي، شپه به دلته کوي، بیا به سهار انشاءالله تعالی د لمر خاته نه بعد عرفات ته ترحیل شروع کیږي، انتقال به کیږي او په عرفات کې هم